والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قسم په هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما ساه ده، یوه ښځه هغه وخته پورې د خپل رب حق ادا کولی نشي تر څو پورې چې دې ښځې د خپل خاوند حق نه وي ادا کړی. ګورئ خویندو، د بندګانو په ذمه باندې دوه قسمه حقوق دي، یو حقوق الله او بل حقوق العباد. د الله رب العزت حقونه دا دي چې د الله اطاعت وکړی شي، د الله د فرائضو او د واجباتو لحاظ وساتلی شي، الله یاد کړی شي، په الله باندې بروسه وشي، د هغه بندگی او عبادت وکړی شي، د هغه نه سوال وکړی شي او هغه پورې امید وتړلی شي. دا د الله حقوق دي. او د بندگانو د حقونو مطلب دا دی چې د دې متعلق د بنده څه ذمهواري وي باید هغه سرته ورسوي. که د چا غیبت کړی وي زی به د هغه نه به معافي غواړي، که د چا ته بد رد ویلي زی به د هغه نه به معافي غواړي، که د چا په تا باندې څه حق وي هغه به په خپل ژوند کې هغه ته پوره کوي، او چې د چا ما تحت وي د هغه اطاعت او فرمانبرداري به کوي. نو د نکاح نه وروسته زنانه د خاوند ما تحت وي، د هغه خاوند په دې ښځه باندې حق دی چې دا خورې ادا کړي. د الله رب العزت نه پس د خاوند رضا او اطاعت د زنانو په ذمه دی. اوس چونکه بنده محتاج وي، د ده د حق ادا کولو ضرورت وي، د واده مقصد هم همدغه دی. د دې وجې نه د محمد رسول الله په حدیث کې تاکید وکړی شو چې ښځه تر هغه وخته پورې د خپل رب حق نشي ادا کولی تر څو یې د خپل خاوند حق نه وي ادا کړی. چا چې د خاوند حق ادا نه کړ هغه د الله رب العزت حق هم نشي ادا کولی، ځکه د خاوند حق د الله رب العزت د فرمان او د حکم د وجې نه دی. بعضې زنانه موږ وینو چې تلاوت کوي، عبادت کوي، نفلونه کوي، هغه په خپل فکر کې دا ګڼي که زه د خاوند اطاعت وکړم یا یې ونه کړم زما مونځ، روژه او عبادت به الله قبلوي. نه، هیڅکله هم نه چې د خپل خاوند حق ادا نه کړې د الله رب العزت حق ته نشي ادا کولی. همدارنګه خویندو، د خاوند د اطاعت او د خبرو منلو نه بغیر تاسو د ایمان خوږوالی او حلاوت نشئ درک کولی. صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن معاذ رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قطب. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل یوه ښځه هغه وخته پورې د ایمان حلاوت او خوږوالی نشي موندلی تر څو پورې چې د خپل خاوند حق ادا کړی نه وي. او د حق د ادا کولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو سألها نفسها وهي على ظهر قطب. نو خویندو که غواړئ چې په دنیا کې الله رب العزت عزت او خوشحاله ژوند درکړي او په آخرت کې الله رب العزت تاسو ته د جنت 8 واړه دروازې خلاصې کړي چې د کومې نه غواړئ جنت ته لاړې شئ، نو په دنیا کې د خپلو خاوندونو اطاعت وکړئ، د هغو حقوق ادا کړئ. هو، تاسو به د خپلو خاوندانو اطاعت کوئ، خو په هغو امورو کې چې شرع درته ویلي، الله درته ویلي، رسول الله درته ویلي دي. که ستاسو خاوندان تاسو د داسې یو عمل او د کار کولو ته اړباسي چې د هغې په کړنه باندې الله او د الله رسول خفه کیږي، بیا د خاوند اطاعت په تاسو باندې نشته او نه هغه دا حق په تاسو باندې لري. د بخاري حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه